कौंतरबाज लास्ट एपिसोड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मलګرو خبرو کو د پښتو بهترین سیریل چې نوم یې کونترباس ډېر ملګري د نوي اپیسوډ په انتظار دي او بار موږ ته کمنټس کوي نو په دې ویډیو کې ولا د نوي اپیسوډ په حواله باندې اپډیټ ورکوو په ټول نه مخکې اوړه همغه خپل ملګرو سره شیر کړئ او لایک کړئ زموږ چینل سره زر سبسکرایب لیکن راهنده به وکړئ چې زموږ اخر ورته تاسو ته په وخت باندې میلاوي ملګرو پښتو بهترین سیریل چې نوم یې د کونترباس په هفته کې د دې نوي اپیسوډ ریلیز کېدو تاسو لا ټایم په ټایم اپډیټ درکوم په دې 8 اپیسوډ دي په یوټیوب چینل باندې ریلیز شوي دي او د 9 نمبر اپیسوډ باندې ډېر ملګرو انتظار دي چې نوی اپیسوډ به دې راځي او که نه دې کې چې سرکار شمس ستاسو سکرین باندې ښکار هم چې وقار جاني سلما سواتي لیلا سواتي نسیم پهلوان نعیم مخلص خالد یاسمین زرداد بلبل اسفندیار شاهرخ خان داسې نور هم بهترین سټارکاسټ په دې کې شامل دي ملګرو سیریل چې کوم چینل باندې سټارټ دی چینل نوم دی وقار جاني افیشل تاسو په یوټیوب کې وقار جاني افیشل دا نوم ولیکئ یا دې سیریل دا نوم ولیکئ کونترباس تاسو چینل ولیکئ کې درته ومیلاو شي که خبره د سیریل د نوي اپیسوډ په حوالو کړو ملګرو 8 نمبر اپیسوډ یې پرون نابلد ریلیز شوی هم په ویډیو کړی هم ده ډېر ملګرو به کتلی وي بیا هم چا د نوي اپیسوډ انتظار کو چا نه وي کتلی نو تاسو یې وقار جاني افیشل چینل کتی شي بلکې خبره موږ د نوي اپیسوډ په حوالو کړو ملګرو نوی اپیسوډ چې 9 نمبر دی نو هغه کارډ نمبر چا کتلی نو هغه د هغې ډرامې لاست اپیسوډ و چې دې نه بغیر به بل اپیسوډ نه راځي او ډرامه الریډي کمپلیټ وه ختمه شوې نو اوس موږ هغه ملګرو ته دا ریکویسټ کوو چې کونترباس کومه ډرامه ده نو الریډي هغه ختمه شوې ده او کمپلیټ شوې ده دی به 9 نمبر اپیسوډ نه ریلیز کړي بیا که دې نه بعد دوی اوس بل سیریل شروع کړي یا بل ډرامه شروع کړي هغه اپډیټ موږ به تاسو په ټایم باندې درکوو نو د وقار جاني دوه بهترینې چینلې چې قرار پروډکشن وقار جاني افیشل به ځینې نوم دوه چینلې دي نو که په دواړو چینلو بیا په هر یو باندې ډرامه یا سیریل شروع کوو هغه اپډیټ موږ تاسو په ټایم باندې درکوو او کونترباس سیریل نوی اپیسوډ چې کوم ملګري انتظار کوي نوی اپیسوډ باید هغې نه راځي نو دغه اپډیټ تاسو سره هم شیر کوو که ویډیو مو خوښ شي هماغه خپلو ملګرو سره شیر کړئ ویډیو لایک کړئ موږ له راکړه ملګرو اجازت په را روانه ویډیو کې میلاویږو د الله په امان السلام